د راتلونکي افغان حکومت پر جوړښت خبرې کوم ځای ته رسیدلې دي؟ که څه هم له تېرو 2 ورځې را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالبانو مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو ځینو سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادۍ راډیو ته ویل چې تر دې دمه د خبرو اترو کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حمید کرزي، د ملي مصالحه عالي شورا مشر عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقاني ترمنځ په کابل کې لیدنه شوې ده. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره د پام رااړولو په هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادۍ راډیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې په پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع څرنګوالي په وخت او ګډونوال لا بحث نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطره د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي او حقوقي او سیاسي خلا پر ځای ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه تېره ورځ ناوخته محمد اشرف غني له متحده اماراتو په یو تازه ویډیويي پیغام کې د طالبان افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د پیل شوي خبرو نه ملاتړ وکړ.